د قاچاقبرې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د قاچاقبرې ناول لسمې او دردونکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د قاچاقبرې ناول لسمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. ځان سره مې وویل اوس نه خفه کېږم، که څه رامنځته کېدل نو د یوه نفر مقابله خو چې ونه کړم بیا خو افغانی نه یم. پنځم منزل کې یوه جوړ شوي حال ته ننوتو. رئیس تشناب ته لاړو. ما ته په میز د خوراکي توکو او دسترخوان د غوړولو وویل. په میز مې خوراکي توکي خوراک ته چمتو کړل، خو فکر مې د خپل ځان د ژغورلو په اړه مشغول و. د هغه له مخه مې 2-3 ګولې وکړې، په سختۍ له ستونې تېرې شوې. نوره وګرځېدم. هغه ښه ډېره ډوډۍ وخوړه، بیا یې ګیلاسونه ډک کړل، دواړه یې وڅښل. دریم یې ډک کړ، ما ته یې ونیوه. ما ورته وویل زه ورسره عادت نه یم. د سړي ټنډه تروه شوه. ویې ویل که له دې سره عادت نه یې راشه زما خوا کې کښېنه، دلته خو ځان عادت کړه، خو پام دې وي چې له دې انکار ونه کړې، که نه سخته به درته تمامه شي. ما ورته وویل ما ولې خوا کې کښېنوې؟ په ما څه کوې؟ تر اوسه خو زما په وجود پردی میږتون هم نه دی ګرځېدلی، ته ولې زما پاک وجود مرداروې ها؟ راته ویې ویل څه د امام جعفر لمسی د له ځانه جوړه کړې، ځان راته پاک معرفي کوې، راشه زما څنګ کې کښېنه. ما ورته د نه په دود سر وخوځاوه. زما له دې کار سره د هغه مخ تک سور شو. هغه له ځایه پورته شو، زما هغه چوکۍ په لغته ووهله چې زه پرې ناسته وم. زه لرې ولوېدم، جیب ته مې لاس کړ، د ګیرر خیلو پاکي مې راوویسته، په 2 ګوتو کې مې ونیوله، غوښتل مې د خپلې غاړې رګ مې پرې کړم او د ده له زیان او بدنیته ځان خلاص کړم. خو چې ستوني ته مې رسوله زما لاس یې ونیوه، لاس یې راباندې تاو کړ، ډېر زور مې ورسره ووهلو، خو د هغه په غټو وحشي مټو باندې مې زور ونه رسېده. پاکي یې رانه واخیسته، یوه کونج ته یې وغورځوله، دویم لاس یې هم راباندې تاو کړ. د خلاصون هر څومره هڅه مې چې وکړه ونه توانېدم. شاته یې په یوه زولنې ته ورته پټه باندې زما لاسونه وتړل. څومره به مې چې لاسونو ته زور ورکاوه هغومره به مې په لاس کې حلقه نوره هم راتنګېده. ښه ساعت مې مقابله ورسره وکړه، خو ستړي یې کړم. له لاسو پښو مې دمه وخته. کله چې ښه ډاډه شو چې زه نور هیڅ هم نشم کولی، نو وروسته یې زما د وجود په لوڅولو پیل وکړ. ورته ومې ویل له خدایه وډار شه، زه ستا د لور په ځای یم، له ما سره داسې مه کوه، ومې وژنه خون هم در بخم، دا د شیطان هڅونه ده، له ما سره داسې مه کوه. هغه زما خبره نه اورېده. هغه لکه درینده ځناور چې غوښې لرونکی ژوی د ښکار لپاره پیدا کړي، د هغه چیغې او بغارې نه اوري او نه ګوري، یوازې غواړي خپله خېټه مړه کړي. ورته ومې ویل زما یوه آخري خبره واوره. رئیس راته وویل ووایه څه وایې؟ ما ورته وویل ته خو د عثمان طغرل لمسی یې، چا چې د عثماني خلافت بنسټ کېښود، له نیمې زیاتې نړۍ ته اسلامي نظام ورساوه، د سلطان محمد فاتح اولاد یې، چا چې میرمنو ته نړۍ په درناوۍ قایله کړه. هغوی به نورو ممالکو ته تلل او کوم ځای کې به چې د مسلمانانو د تورسرو عزت خوندي نه و هغه به یې ژغورلې، د هغوی پد به یې پر ځای کاوه. عثماني خلافت کې د میرمنو عزت لوټول خو لرې خبره وه، د پردیو میرمنو پوندو ته هم چا نشوی کتلی. ته هم د هغوی اولاد یې، د هغوی له خټې یې، ته ولې د هغوی د اصولو خلاف څه ترسره کوې؟ راته ویې ویل کوچنی په دې وړه خوله دې ډېرې غټې خبرې کوي، د کمال اتاتورک نظریه دې ژوندی وي. عثماني خلافت یې په یو خیال بدل کړ، موږ یې ترې خلاص کړو. اوس ترکیه د کمال اتاتورک له میراثه خوند اخلي. بل دا چې زه ترک نه یم، زه په اصل کې د ایران یم، دلته له پخوا راغلی یو، او که ته په ترکانو نازېږي هغه هم اوس هغه پخواني ترکان نه دي پاتې، زیاتره یې د کمال اتاتورک پیروان دي، عیاش دي، له ژوند خوند اخلي، دې ته نه ګوري چې د خوند سرچینه روا ده او یا هم حرامه. ورته ومې ویل خو د ایران اخوندي رژیم هم د میرمنو عفت ته ځان مسؤل او وفادار ګڼي. هغه راته وویل که د ایران اخوندي رژیم مې خوښېدی نو هلته به مې ژوند کوه، دلته د خوند په نړۍ کې مې څه کول؟ سړي زما د خبرو لپاره د اورېدو غوږونه نه درلودل، خپل عمل یې کاوه او بیا هم ما مقابله کوله. هغه په ډېرې سختۍ له ما زور تیر کړ، ځان یې راته نږدې کړ. له هغه وروسته زه بېهوشه شوم، ځکه چې زما عمر ډېر کم و، لا مې 14 کلنۍ ته هم وخت پاتې و.
سړي خپلې غوښتنې پوره کړې. زما د هیلو په مره یې چاړه کېښوده. زه یې په ژوندون یې ووژلم، ژوندی یې په خاورو ننویستلم. هر څه هیلې او امیدونه یې را تباه کړل. یو وخت په هوش راغلم، کالي مې په یوه بل طرف ته پراته وو. ځان ته مې پام شو، له ځانه هم وشرمېدم. لږ وروسته مې ذهن کار وکړ. د ژوند بازار مې ړنګ وو. تمه مې وه چې لویه ډاکټره به شم، په عزت به واده وکړم، د ګوتو په شمار د حساب سړي او نامي خاوند به ولرم. خو هر څه په یوه لحظه کې تباه شول. هر څه د شګو کور جوړولو غوندې وو. د ځناور په جامه کې سړی په خپل کټ کې اوږد غځېدلی وو. د الکولو خالي بوتل یې په خوا کې ایښی وو. له ما نه د پورته کېدو په وخت کې یې نور هم څښلي وو. غږ مې پرې وکړ. ورته مې ویل زما یوه دنیا هیلې دې بربادې کړې. د کومې ګناه له کبله دې زه د داسې سزا وړ وبللم. د هغه ځواب نه وو. د ستوني خرایل تر لورې اورېدل کېده. چیغې مې پرې ووهلې. بیا هم د هغه عکس العمل نه وو. پوه شوم چې هغه د شرابو په نشه کې بېهوشه شوی دی. د چاپېریال سره اړیکې پرې شوي دي. راپورته شوم، کنج ته لاړم. د ژوند د خاتمې لپاره مې هغه پاکي پیدا کړه چې وحشي رانه سړلې وه. لږه شیبه ورته ودرېدم. پورته مې خدای ته سترګې ونیولې. ومې ویل ربه څه به دې کم شوي وی چې ما ته دې په دې چړې زما د مرۍ پرې کولو توفیق را کړی وی. زه اوس له دې ژوند سره څه وکړم؟ د پاکي خوا کې څملاستم. لاسونه مې شاته تړلي وو. پاکي ته مې لاسونه ورنږدې کړل. هغه مې راواخیسته، په ګوتو کې مې ونیوله. د لاس پټه مې پرې کړه. جامې مې واغوستې. پاکي نوره زما لویه وسیله شوه. زما د انتقام اسلحه ترې جوړه شوه. په ګوتو کې مې کلکه ونیوله. د وحشي انسان د مرۍ مخامخ ودرېدم. د هغه په شارګ مې راکش کړه. په لومړي کس سره مې د هغه شارګ پرې کړ. په ما کې د انتقام جذبه دومره زیاته وه چې خپلې ګوتې مې هم ورسره پرې شوې. د هغه د وینو په واره مې په خپلو سترګو ولیده چې د اتاق د چت ځمکه یې لمدوله. د راجګېدو هڅه یې وکړه، خو بیرته زر په خپل بستر کې ولوېده. دماغ ته یې نوره وینه نه پاس کېده. ینه مې نه یخېده. د زړه بړاس مې نه کمېده. د ځان د مظلومیت په څنګ کې د هغه افغان خوارې سترګې هم را په یاد شوې چې د ده کسانو سزا ورکوله، او هغه له ما په خوارو سترګو مرسته غوښته، او ما هیڅ هم نشو ورسره کولی. د سزا له کبله د ده کسانو په کیبل تغمه کړ، او هغه چیغې وهلې. د هغه بدن د وهلو له لاسه سور په وینو لړلی وو. یو بل لوري ته مې وکتل تر څو یو څه تیره شی را پیدا کړم او د ده له وجوده انتقام واخلم. د خوراک د میز په سر د میوې 2 چاقوګان پراته وو. روا مې خیستل. په 2 لاسونو کې مې د هغه وجود ته ونیول او د هغه په غوښو کې به مې راکش کړل. د انسان په جامه کې د ځناور سترګو ته مې د چاقو څوکه ورلاندې کړه. بوټې مې ترې راوویستې. سترګې مې ترې راوباسلې. ورته مې ویل زما پاک وجود ته دې څرنګه په دې ناولو سترګو کتلې دي؟ هغه بېهوشه وو، خو درد یې حس کولی شو. د وینې په واره یې راکمه شوه. د ده دمه هم وخته. لاسونه مې په وینو سره وو. تشناب ته لاړم. عینه کې مې وکتل. مخ ته مې هم د وینو څاڅکې رالوتي وو. مخ او لاس مې په صابون او ګرمو اوبو پرېمینځل. جیبونه مې تلاشي کړل. 4 لوټه پکې وو. هغه مې هم تر راواخیستل. زړه مې یو څه آرام شو. ځان سره مې وویل که اوس مړه هم شم هیڅ پروا نه لرم. که زما له ژوند سره یې لوبې وکړې، له ده نه مې هم ژوند واخیسته. ډېر مظلومان مې ترې بېغمه کړل. د ده له مردار جسده مې کرکه کېده. بلې کوټې ته لاړم. په یو کونج کې کېناستم. نور په دې سوچ کې شوم چې څنګه ځان وباسم. نیمه شپه ده او ښار هم له ګڼې ګوڼې خالي شوی دی. فکر مې وکړ باډیګارد خو هسې هم نه راخیږي. تر سهاره دلته پاتې کېږم. که اوس ووځم ښار خالي ده، په اسانۍ پیدا کېږم. تر سهاره په بله خونه کې پاتې شوم. یو خنډ راته پاتې وو. هغه په دروازه کې د هغه باډیګارد وو، ځکه د دروازې خوا کې بل وحشي سپی هم نوکر درولی وو. ټوله شپه مې فکر وکړ. سهار چې رڼا خپره شوه، یو سوچ فکر ته راغی. لږ بریالی راته ښکاره شو. راښکته شوم. د باډیګارد د دروازې مخې ته ودرېدم. هغه هم راویښ شوی و. برقي بخارۍ ته یې لاسونه تودول. ورته مې ویل رئیس د معدې د درد ګولۍ غواړي. ویلې ته یې تر راواخله، هغه ته اجازه نشته. ځواب یې راکړ خو درملتون لرې ده، اړ یم ټکسي کې لاړ شم. یو لوټ مې ورته ونیو. ورته مې ویل هو ټکسي کې لاړ شه، ګولۍ ډېرې ضروري دي. هغه پیسې رانه واخیستې او نور په ګولیو پسې لاړو. د دروازې له کونجه مې څاره چې ټکسي کې سپور شو.
نوره زه هم راووتم. ټکسي ته مې لاس ورکړ، راته ودرېده. زه هم په بیړه ور وختم. ټکسي روانه شوه. پوښتنه یې رانه وکړه، خو زه نه پوهېدم چې دی څه راته وایي. یوازې مې له خبرو الهام واخیسته چې کیدای شي راته وایي چیرې ځې. زه هم نه پوهېدم چې څه ورته ووایم، د کوم ځای ورته ووایم، ځکه نه وم بلده او په دې هم ډارېدم چې که چوپ ورته پاتې شم شک به راباندې وکړي، پولیسو ته به مې په لاس ورکړي. ناڅاپه مې ذهن ته یوه کلمه راغله، ایران بارډر مې له خولې ورته ووت. سړی پرې پوه شو، د هو په دود یې سر وخوځاوه. هغه هم پوه شو چې بهرنۍ ده، خو دې ته هم اندېښمن شو چې خدای زده پیسې به ورسره وي او که نه. غوښتل یې ځان ډاډه کړي. راته ویې ویل منی یعنې پیسې مې په لاس کې تیارې نیولې وې. یو لوټ مې ورکړ، نه پوهېدم چې دا لږ دی او که ډېرې. سړي چې ولیده ورته خوښ شو، خو بیا یې هم د نارضایتۍ سر وخوځاوه. په حرکاتو یې پوه کړم چې بسنه نه کوي. بل لوټ مې هم ورکړ، لاس یې موټی کړ، غټه ګوته یې پورته کړه، د اوکې نښه یې په لاس کې راته جوړه کړه. ما هم شکر وویسته چې زر له ښاره ووځم. سړي ټکسي ته پونده ورکړه. نوی موټر و، ښه مزل یې کاوه. ترکیه په رښتیا د سړکونو جوړولو په مهارت پوهیږي. په عالي کیفیت د موټر ټایرونو په چابکو اوښتو سره د سړک تور مخ ښکلاوه. ډېر تیز رفتاره موټر یې هم شاته پرېښودل. د سړک غاړې ښکلې ونې او تر شا یې شنو دښتو ځانګړې منظره درلوده. خو ما مې د مور او پلار په تصمیم د قیمتي ژوند په قمار وهلو ویر کاوه. په سترګو کې مې اوښکې نه تم کېدې. د یوه نامعلوم برخلیک په لور راته د نوي ژوند کولو سفر خورا تریخ و. فکر مې کار نه کاوه چې څه وکړم، چیرې لاړه شم، چیرې پاتې شم. هیڅ داسې کومه تمه او هیله مې ذهن ته نه راتله. کله کله به مې د بلال ښکلې سترګې د فکر سترګو ته راته مخته شوې چې د ډوبېدو په مهال ما ورته کتل او هغه رانه پناه کېده. بیا به د هغه په اړه د هغې سوریایي فاطمې خبره ذهن ته راغله چې تا ته نږدې یوې بلې کشته یو ځوان ژغورلی دی. دغه یادښت به لږ خوښي راوبخله چې ګوندې بلال ژغورل شوی وي. شکر به مې وویستو. ځان سره به مې وویل چې ځکه هغه ژغورل شوی وي، زه به مې هم د وجدان له عذابه خلاصه شم. ځکه زه اورېدم چې بلال زما د ژغورلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. کله بله کلیونۍ د هغه د یو ځای اوسېدو ارمان راغی چې کاشکې اوس راسره وی، څومره به پرې ډاډه وم. بس په همدې سوچونو کې موټروان په شیشه کې راته متوجه شوی و چې زما پر مخ سل ځایه اوښکې راځي. هغه شاته راوکتل. په رښتیا زما ویره او ژړا خوابدی کړی و. خدای خبر ما به څومره ژړلی وي. زه په ځان نه یم پوه شوې او خدای خبر هغه به څومره غږونه په ما کړي وي. خو ما نه دی اورېدلی. هغه په وروستي ځل زما مخې ته سیټ وډباوه. زما پاملرنه یې ځان ته واړوله. د لاس په اشاره یې پوه کړم چې رانه پوښتي څه شوي جینۍ. څهرې ته مې وکتل، هغه هم بیخي زما ژړا خواشینی کړی و. پوه شوم چې غواړي خواخوږي راسره وکړي، خو هغه ته مې د خپل ټپ ښودلو هیڅ ګټه نه کوله. یوازې مې په اشاره دومره پوه کړ چې مخې ته ګوره او مزل دې کوه. ترکان سخت با نزاکته خلک دي. پوه شو چې زه د خپل غم د ویلو سره دلچسپي نه لرم. نو بیا یې تر اخره کومه بله پوښتنه ونه کړه او نه یې شاته راوکتل. له نږدې 6 ساعته مزل وروسته د ایران پولې راښکاره شوې. سړي د عقبنما له شیشې نه راته د ګوتې په اشاره وویل ایران بارډر. ما هم د هو په دود د خوښۍ سر ورته وخوځاوه. زما حالت هم یو څه د وخت په تېرېدو ښه شوی و. اوښکې مې بندې وې او ماحول سره مې اړیکه بیرته ټینګه شوې وه. چپه خوا کې مې د سړک غاړې ته یو کور تر سترګو شو. د کور مخکې پنډه رمه ولاړه وه. پوه شوم چې دغه خلک کوچیان دي. ډرایور ته مې وویل سټاپ، یعنی موټر ودروئ. هغه د لاس په اشاره د ولې پوښتنه رانه وکړه. بیا د سرحد لور ته ګوته ونیوله چې هلته دې رسوم. هوټل یعنی د شپې تېرولو ځای هلته دی، هلته شپه وکړه. خو زه په هوټل کې ډارېدلم. ځان سره مې وویل دلته دغه کوچیانو کور ته ورځم، شپه دلته تېروم، سهار له مرزه تېرېږم. هغه ټکسي ودروله، له ټکسي ښکته شوم. کور هم د سړک سره نږدې و. زړه نازړه ور روانه شوم. سخته وه راته. په نږدې 14 کلنۍ کې له داسې پیښو سره د مخامخ کېدو او زغملو تاب، هغه هم په پردي هیواد کې په داسې حال کې چې هیڅوک هم در سره نه وي. د سختۍ حد یوازې هغوی ته معلومیږي چې پرې تېرېږي، الفاظ ورته نه جوړیږي.
یو سړی د رمې په سر کې ناست و، کچکول رقمه خولۍ یې په سر وه، په سر کې یې برلوکی هم ښورېده راښورېده، دریشي ته ورته جامې یې اغوستې وې، خو پتلون یې ډېر پراخه و. زړه نازړه ور روانه شوم. له ځان سره مې دا هم وویل که شپه رانه کړي بیا به څه کوم. دا ویره هم را سره وه چې که پوه شي زه څوک نه لرم او د پوښتنې مې هم څوک نشته، زیان راته ونه رسوي. په همدې کشمکش کې مې د هغه په لوري قدمونه اخیستل. له خدایه مې د مرستې دعا وکړه، بالاخره ور ورسېدم. زما خوشبختي ته وګوره چې د ایران سرحد ته نږدې خلک څه ناڅه په فارسي ژبه هم پوهېدل. سړي ته چې ورنږدې شوم د ترکیې د کردانو د قوم نه راته معلوم شو، ځکه ما په ترکي سریالونو کې کردان لیدلي وو. همداسې ارد پتلونونه به یې په تن وو. سلام مې ور واچاوه، سلام مې ځواب کړ. په ترکي څه راته وویل خو زه پرې پوه نه شوم. په فارسي ژبه مې ورته وویل کاکا دا کور ستاسې دی؟ لکه د افغانستان د خلکو ځواب یې راکړ. راته ویې ویل هو اول د خدای دی بیا زمونږ. بیا مې ورته وویل کاکا د شپې ځای نه لرم، شپه به راکړئ؟ هغه 2 قدمه را نږدې شو. راته ویې ویل لورې مسافره یې؟ ما ورته وویل هو. کاکا راته وویل لورې ته زمونږ میلمنه یې، میلمه د خدای دوست وي. زه د خدای دوست ته کله ویلی شم چې شپه نه درکوم؟ زه به د میلمنې لور په څیر وساتم. په ډار او بیم کې وم، نه پوهېدم چې سړی څومره حقیقت راته وایي. سپین ږیری را نږدې شو، له لاسه یې ونیولم، لاسونه یې هم لړزېدل. څو قدمه مخکې چې لاړو ویې ویل فکر کوم په ذهن کې د کومه ویره شتون لري، هغه له ذهنه وباسه. ما ورته ویل ته څه پوه شوې؟ هغه په ږیرې لاس تېر کړ. راته ویې ویل دا خلي مې باد نه دي سپین کړي، ستا الوتې څهره ټول حال وایي. د کاکا خبرو مې زړه لږ راتکیه کړ. د هغه په رښتینولۍ مې یو څه باور راغی. سترګو او زړه یو رنګه خبرې کولې. د دغه حس په پېژندګلوي کې مېرمنې بدې نه دي. مېرمنې ډېرې نارینه له سترګو هم پېژني. کور ته یې ننوتو، په یو پاک سوتره اتاق کې کېناستو. یوه مېرمن، 3 لورانې، یو یې 14 کلن زوی زما هرکلی وکړ. لورانې ټولې پېغلې وې، هرې یوې به په ستړي مشک کې لکه د افغانانو غېږ راکوله او په مخ به یې ښکلولم. لورانو یې هم فارسي زده وه، یوازې د دوی مور وه چې په فارسي ژبه نه ګرځېدله. سپین ږیري یو سیرلی راونیوه، ښې پرې وتړلې، زر زر یې چاړه پرې تېره کړه. سرلي لغتې ووهلې. ما ته یې د وحشي رئیس لغتې را په یاد کړې. که مې هغه لعنتي نه وی وژلی نو بیا به سخته خفه وم. بس کله کله به چې د خپل ژوند د تباه کېدو فکر مخې ته راغی نو د هغه په مرګ به مې ځان ته یو څه تسلي ورکړه. د سیرلي په حلالېدو ډاډه شوم چې دا خلک ډېر میلمه پال خلک دي. له دوی مې هېڅ ډار ونه شو، لکه د خپل کور غوندې راته ښکاره شول. دمه مې جوړه کړه. د ډوډۍ له خوړلو مخکې د کور مشرې پېغلې لاس را باندې واړوه. راته ویې ویل راځه د بام سر ته خیجو، لږ به د ساعت تیر شي. د حویلۍ انګړ ته راووتو. حویلۍ پراخه وه، د میوو ونو ځانګړې ښکلا ورکړې وه. بام ته وختو، سترګه او غر بیخي سره نږدې شوي وو. بام پنایي درلوده، شاوخوا شنې دښتې وې، یو نیم کور به په لرې فاصله کې معلومېده. جینۍ راته د سیمې د معرفت په اړه خوله پرانیستې وه. ناڅاپه یې راته وویل یوه پوښتنه درنه وکړم؟ ما ورته وویل هو. جینۍ راته وویل غمجنه راته معلومیږي، که څه ستونزه نه وي لامل یې راته ویلی شي؟ ما ورته وویل نو ته څه پوه شوې؟ جینۍ راته وویل شونډې دې وتلي دي، د وینو وچ پترې یې نیولي دي. شونډو ته مې لاس کړ، په رښتیا وچې کلکې وې. لاس مې راښکته کړ، ګوتو ته مې وکتل، یوه نیم ځای د وینو سره لیکه پرې پرته وه. پوه شوم له ډېر سخت حالته تېره شوې یم. ځان ته مخاطبه شوم، قاچاقبرې وجود ته دې ووایه چې د ستونزو په وړاندې زغم وکړي، که نه پرته له ویلو به مې مخ او شونډې خلکو ته راز ووایي. د کابل وخت مې را په یاد شو. یو ځل مې شونډه وتلې وه. 2 اونۍ مې مور او پلار ګرد ګډول چې زما درملنه وکړئ او ډاکټر ته مې بوځئ. پیغلې وښورولم، راته ویې ویل زه تا ته غږېږم او ته بل ځای مصروفه یې. د هغې په دې خبره مې ځان خجالته وباله. هڅه مې وکړه چې ځان قوي وښایم. سر مې ورته وښوراو، ورته ومې ویل هو شونډې مې وتلې دي، خو د ډېرې اندېښنې خبره نه ده. جینۍ راته وویل رښتیا؟ ما ورته وویل هو. هغې وخندل، ویې ویل جګرخوني نه پټېږي، ځکه ستا د جګرخونۍ 2یم دلیل هم را سره شته. ما ورته وویل کوم یو؟ جینۍ راته وویل 2 ساعته کېږي چې زموږ میلمنه یې، یو ځل دې هم خندا ته شونډې بیرته نه شوې. د هغې خبرې پرې نه شوې. ویې ویل
بل دلیل مې هم ستا په وجود کې درک کړی. ما ورته وویل کوم یو؟ جینۍ راته وویل ته دلته یو ذهن دی بل چیرې دی. ما ورته وویل نه همداسې جوړه شوې یم. خندا مې کمه په څهره کې وي خو شونډو وتلو ته زه هم نه پوهېږم چې ولې داسې شوي دي. هغه پوه شوه چې زه د شخصي ژوند په اړه څه ویل نه غواړم. نوره چپ شوه خبره یې بدله کړه. په دې اړه یې نور ټینګار ونه کړ. ماخوستن شو پر میز ښکلې ډوډۍ تیاره شوې وه. دوه نورو خویندو د میز په چمتو کولو کې ښه خواري کړې وه. کله کله به ما هم په کابل کې همداسې میز تیاراوه. هغه یې راپه یاد کړ. د میز ګر چاپېره کېناستو د ډوډۍ په خوړلو مو پیل وکړ. د اتاق په کونج کې پر یوه بل کوچني میز ټلویزیون چالان و. سپین ږیري یې زوی ته وویل چې د ډوډۍ په وخت کې ټلویزیون بند کړي. هغه لا پورته شوی نه و چې ناڅاپه د ټلویزیون په شیشه بیړنی خبر راغی. د همغه کس جسد یې پر شیشه وښوده چې ما وژلی و. دوی هم په حیرانۍ سره د خبر په اورېدو یوه بل ته وکتل. خپل منځ کې هر یوه ته لنډه تبصره وکړه. خو زه د خبرو په معنا نه پوهېدم. وډاره شوم چې هسې نه دوی ورسره کوم تړاو ونه لري. خو بیا هم منتظره پاتې شوم. د کور له مشرې پیغلې مې وپوښتل دا څه و؟ ځواب یې راکړ یو لوی قاچاقبر په خپل کور کې مړ موندل شوی. 3 میاشتې کېږي حکومت کې په لټه کې و چې وینیسي. خو قاچاقبر په لاس نه ورته. هغې وویل چې د کوم اختطاف کړل شوي جینۍ لخوا وژل شوی دی. په لاس کې مې د خوړلو قاشوغه وه بېواکه مې له لاسه خطا شوه. د مستو په کاپ کې ولوېده. له مستو څو څاڅکي دسترخوان ته والوتل. ځان سره مې وویل که هغه کوټه کې امنیتي کامرې وي نو زما انځور به یې هم اخیستی وي او که اوس یې په پرده وښایي نو زما د نیولو چانس په اسانۍ د کور والو ته ورځي. د ټلویزیون د شیشې سره مې سترګې وګنډلې. ځان سره مې وویل که زما انځور د ټلویزیون په شیشه خپور کړي نو د تښتېدو هڅه کوم. خو زما د تمې خلاف راپور ختم شو او زما کوم انځور یې خپور نه کړ. دوی ته زما د کاشوغې لوېدا د مسکا پلمه شوه. ټولو وخندل خو د سپین ږیري پلار یې ټنډه ورته تروشه شوه. د دوی هم ویړې خولې بیرته راټولې شوې. یوې پیغلې راته وویل ته خو داسې ورخطا شوې لکه دغه کس چې تا وژلی وي او یا مو هم د کورنۍ غړی وي. ما ورته وویل نه خدای دې زموږ په کور کې داسې بد بوټي نه راپیدا کوي. موږ ډوډۍ ختمه کړه چې له میزه پورته کېدو د موټر آواز شو. زموږ خوا کې آواز رانږدې کېده. لږه شیبه وروسته دروازه په زوره راوټکېده. د بابا زوی ورووت. د سترګو په رپ کې د پولیسو په جامه کې 4 تنه راننوتل. ټول ځوانان وو. ځان ته په نوي نوم مخاطبه شوم. ومې ویل قاچاقبرې لکه چې په لومه کې ولوېدې لکه چې دغو خلکو دوکه کړې او په راز دې پوه شوي دي. اوس یې پولیسو ته خبر ورکړی. هلک دوی یوې بلې کوټې ته رهبري کړل خو پولیسو زموږ خوا ته ډېر راکتل. ما پرته له دې چې نور صبر وکړم سپین ږیري ته مې خوله ور واړوله. ورته ومې ویل تا خو ویل چې د لور په څیر به دې وساتم او میلمه پالنه به دې وکړم. آیا ته خپله لور په دې ډول ساتې؟ تا له ما سره ولې داسې وکړل؟ ما خو تاسو ته سیمه راوړې وه. لږ مخکې مو د ماښام لمنځونه هم وکړل. ځانونو ته مسلمانان هم وایئ. یوه تورسرې په خوږو الفاظو غلطوئ بیا یې په لومه کې راګیروئ. خبرې رانه په زوره شوې. ورته ومې ویل ما ته نور ژوند او مرګ یو ډول مقام لري. له ژونده مرګ ته لا خوښه یم ځکه چې د ژوند دا پیټی راباندې بیخي دروند شوی دی. نور یې نشم وړلی. دروازه را خلاصه شوه. 4 وړه پولیس قطار زما مخې ته ودرېدل. 4 واړو ږیرې رخېلې وې. یو پکې غټو ته نږدې بریتونه یې پر شونډو پراته وو. سپینه نوراني څهره یې درلوده. سپین ږیرې ته په ترکي ژبه څه وویل. هغه ځواب په پارسي ژبه ورکړ. زویه موږ هم نه پوهیږو چې زموږ ګناه څه ده او میلمه ولې په قهر ده. بریتور زلمی پوه شو چې زه په ترکي ژبه نه پوهیږم. ما ته په پارسي خبرې پیل کړې. ویې ویل څه خبره ده؟ ولې تاسې داسې نارامه یاست؟ ما ورته وویل ولې به نارامه نشم؟ دوی تاسې زما د بندي کولو لپاره راغوښتي یئ. ځوان ټنډه تر وکړه. بیا یې وویل نو همداسې ستا مېلمستیا ته دوام ورکړو خود به د بندخونې ته بیایو. زما نه پس په قیدېدو شو. په ژړغوني آواز مې ورته په زاریو پیل وکړ. ورته ومې ویل خیر دی ما باندې ترحم وکړئ. زه ستړی شوی یم. زه نوره د شکنجو او ځورونو تاب نه لرم.
د قاچاقبرې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا و د ناول لسمه برخه تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم ښاد و آباد اوسئ